ننګرهار کې د امنیتي ادارو او ولسوالیو مسؤلینو ته د قانون تطبیق سپارښتنې وشوې. په همدې موخه جوړه شوې د غونډه کې چې د نور مسؤلینو ترڅنګ د امر بالمعروف وزارت نظامی معین شیخ القرآن والحدیث مولوی سید احمد شهید خیل هم حضور درلود. د ننګرهار مرسیال والی مولوی سید احمد بنوري د امنیتي ادارو او ولسوالیو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپل مسؤلیت په ساحو کې په ټولو برخو کې په قاطع ډول قانون تطبیق کړي. د ننګرهار مرسیال والی تیره شپه ناوخته د ښار دروازو چک پوینټونو څخه څارنه وکړه. مرستیال والی مولوی سید احمد بنوري په چک پوینټونو کې له امنیتي مسؤلینو سرتیرو مننه وکړه چې د ولس سر و مال ساتنې او د نظام پیاوړتیا په موخه شپه او ورځ هلې ځلې کوي. ننګرهار کې د دارالقرآن عالي مدرسې څخه لسګونه تنه دیني زده کړو څخه فارغ شول. د مدرسې د مسؤلینو په خبره په دغه مدرسه کې زده کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ د عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست کې 580 تنه له حرفوي او تعلیمي زده کړو فارغ شول. مسؤلین وایي 310 تنه په نجارۍ، موبایل ترمیم او خیاطۍ برخو کې او 2شپېته تنو بیا په کمپیوټر، انګلیسي او ریاضي برخو کې زده کړې وکړي. او ننګرهار کې د ګنډې افغاني وطني لباسونو پیر او پلور نسبت هغو لباسونو ته چې له نورو هیوادونو راځي مخ په ښه کېدو دی. ګنډونکي او کاروباریانې وایي افغاني لباسونه تر ډیره په ملي او کلتوري ورځو کې د هیوادوالو له لوري اخیستل کیږي. دوی وایي دغه لباسونه بهرنیو هیوادونو کې هم مینوال لري.